الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. پنځمه سپاره ده سورة النساء او یوصل 22 نمبر آیت دی. مخکینو آیاتونو کې هم د منافقینو ذکر وشو چې دا منافقین دوی انتظار کوي پتا سو باندې اے مسلمانانو د مصیبتونو چې کله به پتا سو باندې مصیبت راځي کو تاسو ته فتح میلاو شي د الله د طرف نه. دا منافقین تاسو ته وای موږ تاسو نه وسو او چې کله د کافرانو لپاره څه حصہ میلاو شي د فتح نه نو کافرانو ته وای ګوره کو موږ د مسلمانانو سره نو موږ په تاسو غالب راغلي وي خو موږ دا غوینه لري شو نو تاسو باندې مسلمانانو باندې غالب راغلي او موږ د تاسو تخلاصي او نجات درکو د دې مؤمنانو نه. دلته د منافقینو بحث اوس په دې آیت کې هم د منافقینو بحث دی. ان المنافقین یخادعون الله، بشک منافقین دوی دوکه کوي د الله سره. د الله سره خو دوکه نه کوي، خو د خپل ګمان مطابق دیو چې بس موږ الله دوکه کو، یعنی ظاهر ځان مسلمان ځان ته مسلمانان وای او کفر چې دی پټي او یا یخادعون رسول الله، د الله د رسول سره دوکه کوي، او یا یخادعون اولیاء الله، د الله د دوستانو سره دوی دوکه کوي. نو هو خادعهم، الله به دوی ته د دې دوکې سزا ورکړي او بدله به الله ورکړي. واذا قاموا الى الصلاه، او چې کله دا منافقین ودرېږي مستا قاموا دوی ودرېږي کوسالا اے متساقلین درانه درانه، یراؤون الناس او دوی راکاری کوي خلقو ته په خپل منځونو باندې چې موږ منځونه کوو، او ولا یذکرون الله او دوی نه یادوي الله تعالی حقیقتا الا قلیلا مگر لک. نو قاضی فضل الله یکرسو الا قلیلا ای صورتا ظاهرا ولاړ چې موږ منځ کوو، نور اصل کې منځ کوي نه. او عام مفسرین و ریاءن لکه صاحب د جلالین هم دا ذکر کړی دی د ریا لپاره بس ولاړی. نو مذبذبین بین ذالک، دوی شکون کی دي متردد دي پمنځ دي کی مذبذب دا یعنی یو طرف نم خلق را شړي د بل طرف نم دا شړي، نه د یو چا سره نه د بل چا سره، نو دغه شان دیم دغه شان متردد دي پمنځ دي کی، یعنی پمنځ د ایمان او د کفر کی. لا اله الا نه منسوب دي خلقو ته یعنی مسلمانانو ته، نه مسلمانان هغه ته منسوب دي، ولا اله الا او نه منسوب دي خلقو ته یعنی کافرانو ته. ایا دې عکس والا چې لا اله الا مراد کافران او ولا اله الا مراد مسلمانان. ومن يضلل الله او چاله چې الله گمراه کی فلن تجد له، پس هرگز وتبیا نو امید غره پارا سبیلا لار د هدایت. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا الکافرین اولیاء، تاسو منی سي کافران دوستان من دون المؤمنین ما سوا د مؤمنانو نه. دوستی کوي د مؤمنانو سره کوي، کافرانو سره دوستی مکوي. اتريدون آیا تاسو غواړئ ان تجعلوا لله چې تاسو جوړ کړئ الله لپاره په خپل ځانونو باندې سلطان مبینا هغه دلیل ښکارا، یعنی چې الله تاسو ته عذاب درکړي او الله تاسو ونیسي. نو د دې کافرانو سره دوستی مکوئ، او کوئی کافرانو سره دوستی کوي نو الله به عذاب درکړي، الله به بیا راونیسي.
ان المنافقین بشکا منافقان یخادعون الله دوی دوکه کوي د الله سره وهو خادعهم او حال دار چې د الله با بدل ورکړي دوی ته د دې دوکې واذا قاموا او هر کله چې دوی ودرېږي الی الصلاة منستا قاموا دوی ودرېږي کوسالا درانه یراؤون الناس او دوی ریاکاری کوي خلقو ته ولا یذکرون الله او دوی نه یادوي الله تعالی الا قلیلا مگر لږ ای صورتن بس سوچ من الله یادو او یا قلیلا مراد ریاء مذبذبین او دوی شک کوونکي دي دوی متردد دي بین ذالک پمن د ایمان او د کفر کې لا اله الا ان منسوب دي خلق ته یعنی مسلمانانو ته ولا اله الا ان منسوب دي خلق ته یعنی کافرانو ته ید دي عکس والی ومن يضلل الله چالنا چې الله گمراه کی فلن تجد له پس هرگز بات بیان امید د پارا سبیلا لار د هدایت یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذون الكافرین تاسو من سی کافرانو لرا اولیاء دوستان من دون المؤمنین ما سوا د مؤمناننا اتريدون آیات تاسو اراده لري ان تجعلوا لله دا چې تاسو جوړ کړئ الله لرا علیکم پخپلو ځانونو باندې سلطانا مبینا دلیل ښکارا ان المنافقین بشکا منافقان چې دي یخادعون الله دوی دوکه کوي الله سره وهو خادع موال دار چې الله بعد دوی ته بدل ورکړي د دوی د دې دوکي واذا قاموا او کارکلا چې دوی ودرېږي الى الصلاه منځتا قاموا دوی ودرېږي کو سالا درانو یراؤون الناس دوی ریاکاری کوي خلقو ته ولا يذكرون الله دوی نه یاد الله تعالی الا قليلا مگر لک مذبذبین بین ذالک او دوی متردد دي دوی شک کوونکي دي پمند دي ایمان او کفر کې لا اله الا ان منسوب دي خلق ته یعنی دي مؤمنانو ته ولا اله الا ان منسوب دي خلق ته یعنی کافرانو ته ومن يضلل الله او چالرا چې الله گمراه کی فلا تجد له پس هرگز بات بیان امید د پارا سبیل لار د هدایت یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا الكافرین تاسو من سی کافرانو لرا اولیاء دوستان من دون المؤمنین ما سوا د مؤمناننا اتريدون آیاتاسو اراده لري تجعلوا لله دا چې تاسو جوړ کړئ الله لرا علیکم پخپل ځانونو باندې سلطانا مبینا دلیل ښکارا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین الله سمول سمور پریوانه فور د عمل کولو توفیق راکړي الله د دنیا او آخرت خوشالیانه را راکړي غمونو مصیبتونو تکلیفونو موږ محفوظ کړي الله کوم سخت اسبار سپورونه روان دي الله پته نه لګي دا سفر به زمون کله شروع کیږي الله زمون سره اعمال نشته الله اسه برنه پچې زمون کامل مغفرت چې دغه وکا زمون تقصيرات مونږ ته چې دغه معاف کا خپل رحم کرم فضل الله باندې وکا دا سخت اسبار راته چې دغه آسان کا الله جنت الفردوس کې اعلی مقامات راکا الله د جهنم نه مونږ محفوظ کا وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و علیه وصحبه